دا وایي چې د انسانانو نسل له حضرت آدم علیه السلام نه خور شوی دی، نو د شیطان دا نسل لا څنګه سیوا شوی دی؟ د کم شیطان دا نسل؟ ته چې کم شیطان یادې چې هغه د بر نه راغلی یو ابلیس و، شیطان یو قسم د آدم نه مخکې د شیطانانو سو یو وافر مقدار موجود دلته په دنیا کې، دا د آدم نه مخکې دا مخلوق علیه السلام. بیا آدم علیه السلام راغی، د الله جل شانه هغې دپاره یو پروسیجر او یو پروسیس هغه مقرر کړو، په هغې باندې څه کېږي، ښځه خاوند میلاویږي، آدم او حوا میلاو، د هغې نسل خبره ختم. دغه شانتې الله جل شانه به د هغې دپاره مقرر کړي. زه ورسره نه یم پاتې شوی، ګنې ما به دا خبره کړې وه چې هغې څنګه دا. البته صرف یو خبره کومه چې کومه د جلالین په حاشیه باندې هغه ذکر ده. جلالین تفسیر دی د قرآن مجید، امام جلال الدین محلی او امام جلال الدین سیوطي دواړه استاد او شاګرد په شریک لیکلی دی، نیم یو نیم بل، یو منځ کې وفات شو استاد نو بیا شاګرد مکمل. نو په هغې کې چې کله د دې اولاد آدم تذکر راځي او یا د شیاطین تذکر راځي، لاندې په حاشیه کې په هغې یو خبر لیکلی ډېره ناشنا، او دا به زما والد صاحب ذکر کوله. الله اعلم، ما چېرته په مستند ځای کې معتبر او مستند او معتمد ځای کې دا خبره نه دی لیکلې، او صرف تاریخي خبره تاسو ته وړاندې کوم چې په هغې ځای کې لیکلې ده. او دا یې لیکلې ده وایي دا شیطان او د دې دا نسل چې سیوا کېږي نه، وایي دا صرف خپل دوه قسمه اقوال یې پکې ذکر کړي. وایي د دې شرمګاهونه یو بل سره میلاو شي، نو د هغې نه الله جل شانو ډېر بچي پیدا کړي، صرف میلاو شي د یو بل سره، یو دا. او یا یو دویمه خبره یې پکې ذکر کړې ده، وایي د دې الله جل شانو دا چې کوم شرمګار دی داسې پیدا کړي چې دا خپله شرمګاه دا په خپل ځان کې داخل کړي، نو د هغې نه څه پیدا شي، اولاد ته پیدا شي، او ډېر په وافر مقدار کې داسې پیدا کړي. او الله جل شانو عالم دی، الله دا خبرې پټې ساتلي، زموږ څه کار دی دا خبرې راښکاره کوو. او دا مې سره پوهېږي چې په کتاب کې څه لیکلي دي، په حواشیو کې د هغې تذکره مې یاده وه. د لکي ډرا باره کې څه حکم دی؟ لکي ډرا یو حرام کار دی، جواري ده، او څومره چې مقرر اوس دا یو بازار ګرمي شروع شوې ده که نه د لکي ډرا په نوم باندې، او هر سړي یو روزګار هغه شروع کړی دی، دا یو حرام کار دی، دا جواري ده. د جوارۍ یو قسم دی، تر ننه پورې ماله په دې کې چېرته داسې صورت نه دی راغلی په لکي ډرا کې چې هغه جایز کېدای شي، چېرته خو ماله چېرته داسې یو صورت نه دی راغلی مسله کې چې یاره په دې شکل مونږ د لکي ډرا دا سسټم چلو، دا جایز دی که ناجایز دی؟ نه، دا حرام کار دی، دې نه ځان وساتئ. ښه پیسې پکې ډېرې زیاتې دي او هر چا له دې چل ورځي، او ماله ډېر ښه چل راځي، او مسله دا ده او زه ډېر ښه چلولی یم شم، په کار حرام دی، جواري ده، یو ناروا کار دی. څه کېږي په دې کې؟ بکسه مې کېښوده، یوه بکسه، او په بکسه کې په هغې مې یو ټیکټ ولګو، او هغه ټیکټ دا دی چې تاسو له درېیم موټرسایکل چې کوم دي بایکونه هغه ما مقرر کړي دي په دې لکي ډرا کې، او په 50 روپۍ باندې ټیکټ دی، مثال په 100 روپۍ په 50 روپۍ باندې. نو اوس قسمت پوڼې ده، دا یو پرچه چې څوک الي، دا یو چټ چې څوک الي، دا څه ته ورچي دې بکسې ته دې ورچي په 50 روپۍ باندې. بیا به موږ قراندازي کوو چې په دې کې د چا نومونه راوخته، دا درې موټرسایکل دا بایکونه دا به له ورکوو، پیسې د ټولو نه راټولې کړې، او بایک په صرف 3 کسانو ته میلاویږي، دغې ته جواري وایي په شریعت. پیسې د ټولو نه راټولې کړې، سود څه شی دی؟ د یو ټولو طرفونو نه پیسې راغونډېږي، یو سړي ته ځي. جواري څه شی دی؟ د بل طرف نه ټولې پیسې راځي، دې ته جواري وایي، دې ته قمار وایي، څه ورته وایي؟ میسر ورته وایي. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما. الله فرمایي چې په دې کې فایدې هم ډېرې زیاتې دي، خو نقصان هم ډېر زیات دی، او نقصان یې د فایدې نه سوا دی، ځکه دا حرام دي. دا اسانې خبرې نه دي، لکي ډرا نه دي. بازار ګرمو نه ځان وساتئ. ښه تاسو له یو مزه در کړې ده، الله دې خیر وکړي، هسې نه خطرناکه زلزله راشي او بل څه جوړ نه شي. دا ډبل سایډ والی، سنګل سایډ والی، ایو باندې ډبل سایډ دا دی. او زما مفتی صاحب ستاسو درس قرآن به د سټارټ نه څنګه میلاو شي؟ ما قرآن مجید په ترجمه باندې او په تفسیر باندې ویلی دی، خو زه ستاسو نه دوباره ویل غواړم. زموږ پوره تفسیر لا نشته. اصل کې ریکارډینګ اولنی تفسیر چې ما شروع کړی په 2013 کې او ختم شو 2017 ته، بیا په 2000 د هغې ریکارډینګ چا نه و کړی. هغه یو هلک ناست دی، دا به چېرته اډیو ریکارډینګ او هغه هم ته ضایع شوی دی. یو استاد نه چېرته ریکارډینګ کړی، بس استاد یې قار شوی، اوس نه هغه ټول ریکارډینګ هغه ډیلیټ کړي، نو زما هغه درسونه هم پکې ډیلیټ دی. یو څو ریکارډینګ شهزاد کړي، بیا هغه ختم شو، هغه لاړو ضایع شو. بیا په 2017 کې ما تفسیر شروع کړو، تر اوسه پورې روان دی. 2017 تقریبا څو 10 کاله به کېږي، 9 کاله وشو روان دی لا تفسیر. اوس موږ 22مه سپاره کې تقریبا په هغې کې هم داسې وایي چا ریکارډینګ نه و کړی،
सूरत फातिहा में लाड़ा, सूरत बकरा में लाड़ा, सूरत आल इमरान में लाड़ा। सूरत आल इमरान न पस सूरत निसा چې و په هغې کې موږ لږ ریکارډینګ شروع کړو، خو د هغې ریکارډینګ همداسې و چې بعض ځایونو کې شوی بعض کې نه وشوی. بیا مستقل ریکارډینګ چې شروع شو د صورت مائدې نه شروع شو. لکه تاسو اوس وګورئ په یوټیوب باندې صورت مائده تر ننه پورې ټول به سټارټ ته روان دی. په منځ کې داسې کار شو چې صورت یوسف، صورت حجر، صورت رعد، دا دوه درې صورتونو دا موږ نه ضایع شوي او په دې شکل ضایع شوي چې هغه کم فایلونه موږ سره پراته وو هغه کرپټ شوي. نو موږ ډېر کوشش وکړو چې دا واپس هغه سیټ کو، خو نه ټیک کېږي. ډېر خلکو سره رابطې وکړې، اوس موږ سره پراته ضایع کوي نه، هغه نو اپلوډ شوي. انشاءالله چې دا تفسیر ختم شي نو بیا د سره موږ به پرې راځو انشاءالله. خو یو خبره به وي چې زه بیا به په بل انداز کې تفسیر کوم، بیا به دا انداز نه وي، ځکه هر دغه کې زه خپل انداز بدلوم، طریقه زما بدلې ښه. په خوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدم مبارک لیدل او پیزار مبارک کلین کول، د دې څه تعبیر دی؟ یہ تعبیر تقوا او پرهیزګاری ده. الله جل شانو دې نصیب کړي. السلام علیکم مفتی صاحب، سوال: هر انسان له څومره علم پکار دی؟ هر انسان له دونه علم پکار دی چې هغه حلال او حرام په هغې باندې وپېژني، جایز ناجایز په هغې باندې وپېژني، خپل ژوند تېرول ورته آسان شي. او دومره علم د انسان دپاره کول هغه پکار دي. ښه مفتی صاحب، زه چې کله صلات تسبیح کومه کله کله زما یو وړه لور ده هغه راشي او په سجده کې زما په سټ د پاسه کېږي، چې کومه کلمه په هغې کې وایم بیا یې زیاته وایم. نه زیاته مه وایه، بس کوشش کوه چې هغه په طریقه باندې د خپل سټ نه هغه لر کړي، او کم چې کم هغه طریقه د صلات تسبیح هغه پوره کلمات چې کم دي، پوره تعداد چې کم دی هغه برابر کړي. سیواوالی مه کوه، ناجایز نه دي. مفتی صاحب، زه بار بار سوال کوم، زما د سوال جواب څوک نه راکوي. هغه دا چې ما ته د میرګو بیماری ده، ډېر علاجونه مې وکړه، زما د میرګو هغه علاج هغه نه کېږي. دې دپاره راته څه وښایه. حدیث شریف کې راځي د لا علاج امراض دپاره تاسو هغه دا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون، والا چې کومه دعا د مختلفو الفاظو سره راځي، من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، والا چې کومه دعا هغه وایي. بیا به انشاءالله په دې ویډیو د پاسه باندې هغه ولیکي، هغه به شیر شي. بیا هغه دعا وایي، هغه ډېره زبردست. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو زنانه راغله، یا رسول الله ما ته د میرګو مسله ده، ډېر تکلیف دی راته. نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې ما ته دعا وکړه چې زه ټیک شم. نبي علیه السلام ته وفرمیل که الله د دې په بدل کې تعالی په جنت کې ښځه درکړي، څنګه دی خو ده. بیا خو ټیک دی یا رسول الله، صرف دونه دعا راته وکړه چې زه کله میرګي راباندې راشي چې ځان نه بې حجابه کومه، خپلې کپړې نه شلومه، بې پرده کېږم. نبي علیه السلام ته دعا وفرمایله. مفتی صاحب، الله دې روغ جوړ لره. زما سوال دا دی چې تراویح اته رکعاته کېږي که نه؟ اته رکعاته دا نوافل صحیح ده. اهل حدیث حضرات چې کوم دي هغه دې ته تراویح وایي، موږ دې ته تراویح نه وایو، موږ ته نفل وایو. موږ 60 رکعاتو ته تراویح وایو. اسانه ده. که ته ورته اتو رکعاتو ته تراویح وایې مطمئن یې پرې دغه کوه، هېڅ نقصان نشته بیا ستا دپاره. او که نه ته 60 ته تراویح وایې نو بیا 60 کوه. ښه مفتی صاحب، زه دوبۍ نه یم. یو سړی چې کله عمره کوي او دی د خپل کور والا سره په شهوت سره لاس ټچ کي او یا په پیار سره لاس ټچ کي، په شهوت یې نه وي، نو دې سره دم راځي که نه؟ شهوت او پیار کې څه فرق دی؟ پته نه لګي ماته. خپلې بیوي سره لاس هم ټچ کوي، په شهوت او په پیار سره هم ټچ کوي، او دا فرق دا ماته نه معلومېږي. هسې کې لاس ټچ شو د هغې سره نقصان نشته، که په شهوت او په پیار سره. مفتی صاحب محترم، تاسو هم یو کمپنۍ ته د هغې د ایډورټایزمنټ لپاره تللي وی، آیا دا کار جایز دی که ناجایز دی؟ داسې لیکي. زه د چا ایډورټایزمنټ یې نه کوم، دنیا کمپنۍ په ما پسې راځي او څوک سوی د خدای مسلمانانو. زه چې دا شهرت خو هسې راغلی منځ ته، زما کار قرآن دی او سنت دی، چاته دین ښودل دي، زما هېڅ مقصد نشته. یوټیوب چینل چلول هم نه دي، ټیک ټاک هم نه دي. ټیک ټاک چینل چې دی چې زمونږ چینل یې هغه 2-3 زرو نه اباو شو، نو موږ چېرته ټیک ټاک چینل ځان نه جوړ. هم د دې دپاره څوک نیمګړي څیزونه نه شیر کوي او څوک قرآن کار کوي چې هغه موږ رپورټ کوو د دې دپاره، یا کلیم کوو، صرف د دې دپاره هم کړی. نور دا مقصد زموږ چینل مقصد نه دی. قرآن مجید دی که یو سړی وایي او که 1 لاکھ خلک وایي، زموږ دپاره یو خبره ده. دا مخکې ما ته به دا غلط فهمۍ کېدې. الله جل شانو دې زموږ د مشرانو په ژوند کې برکت واچوي. زه به غوسه کېدم ډېر زیات
چې دوه کسان درې کسان به درس ته ناست وو ما به تیارې کړو ماله به غوسه راله مې کوم درس ته به لاړم د دې ځای نه دروازه مې ځان سره ځان پسې بنده کړې وه چې څوک به په وخت راله زما کمرې ته درس پې کوو چې څوک به لږ ناوخته شو ور به یې پسې بند کړو مې نه به راځي ډېر خلک کټار شو د هغې بیا ما ته مولوي صاحب وفرمایل چې د خدای مسلمانه احمد علي لاهوري رحمه الله د پاکستان هندوستان ډېر لوی مفسر او څو کاله د هغه مخې ته یو او دوه شاګردان ناسته د هغه نه غټ مفسر نو بس د هغې نه پس ما بیا دغه کار پرېښی دی که یو سړی درس ته ناستي که 1 لاک خلک درس ته ناستي په ما باندې هېڅ بوج نشته که څوک یې زده کوي که څوک یې نه زده کوي بل کپنې ته تللی وم دې کپنې والا زه راغوښتی وم او صرف د دعا دپاره راغوښتی وم چې دلته زمونږ کوم طریقې کار دی پروسیجر دی ته هغه وګوره چې زمونږ دا کار جایز دی که ناجایز دی بیا اوس ته هغې نه دا تپوس کوي تا دلته کیمره ولې لګولې ده هغې ما ته بیا کیمره ولګوه چې ته پکې خبرې وکړه ما پکې څه وي ما پکې الله دې دا خوشحاله کړي الله دې په کاروبار کې خیر او برکت واچي نور خو ماله څه نه راځي چې دا ووایم چې یاره دا سړی دا کاروبار ټیک دی سره کاروبار وکړي ته بله اوس ګڼکپی کې او نوم به پې زما پوري نه دا کارونه زه شاه زموږ استاد و هغې داسې کار کړی چې ته هوټل ته تللي نو هوټل کې هغې روټۍ وخوړو نو هغه هوټل والا ډېر خوشحاله و چې اوس په مونږ کیمره راوړو ده ته به وایي چې دا زموږ د کانه څنګه وه او پبلیسټي به ښه وشي ښه زبردست هغه چې کیمره یې راوړه هغه ته یې ولګوله وایي دا کانه څنګه وه هغه یوازې ما نه ده خوړلې دیم خوړلې ده چې کوم راسره ناست دي نه تپوس چې کانه څنګه دا صحیح دا خلک ته استعمال کوشش کوي خو زه د دغې خلکو دغه والا نه یم ښه چې کله به د چا د شیمپوان اډورټایزمنټ کومه او کله به د چا د کتابونو هغه کوم او کله به د چا د کاروبارونو هغه کومه دغه کیسو والا زه نه یم او نه مې د پیسو ګټلو شوق شته بس خپل ټکه پکه کوم الله جل شانو ښه ژوند هغه زما برابر کړی دی هغه تیري بس نور هغه کمې پورې ژوند د دین اسلام خدمت پکو الله دې موږ د دین اسلام د خدمت نه چرته هم نه جدا کوي الله یې د خپل طرفه حلال رزق فراخ موږ ټولو ته نصیب وګرځي سلام مفتی صاحب جی زما تر دې زما مور سره غلط حرکتونه کوي روزانه پلیز مشوره راکړئ اسانه خبره ده خپل مشرانو ته ووایه چې کیسه دله برابر کړي که نه وي د هغه ځای نه لاړ شه بس هجرت وکړه جی ټایم پوره دی بس